او کدا الله پاک عظمت نو زما عزت مندو نو حس چې کم دی انسان له پیدا نه ور کوي د طاعات د عبادت د منځونه د روزه د زکاتونه دا حس پیدا نه ور کوي الا پیدا ور کوي چې کله د الله پاک نه یرا د پزړه کې پرته د دیو جنا حاتم اسم رحمه الله یو عظیم بزرگ تیر شوی دی هغه فرمای د انسان په اوچتو محلاتو کې اوسېدل د الله رب ذوالجلال د خوف نه دی غافل نه کی اسینه چې یو بنده دا وای زه خو په اوچتو محلاتو کې اوسېږم او د الله د یری نه غافل شي وای زکا په ټولو کې اوچت محل دا د جنت نه بل نشته جنت د ټولو نه زیات اوچت محلو حضرت آدم علیہ السلام پاغي کې اوسېدو لیکن شیطان خپل وسوسه جنتونو ته ورسول او حضرت آدم علیہ السلام د هغه محلاتونه راويستو نو د الله یرا د دین دی وایتا دغه محلات غافل نکي او کثرت اعمال هغه د تا د الله د یری نه من نه کی وای زکه چې شیطان په مخ د زمکه باندې ډیر زیات عبادت کړي دي لیکن هغه عبادت یې سپکار را لې دا غي باوجود په مخلوق کې د ټولو نه زیات لعنتی او قیامت پورې چې کم دی په چا لعنت ویلې شوی دی هغه دغه شیطان دی او تا دی کثرت علم د خوف خدا نه غافل نکی زکا کثرت علم ګورې تعالی فائدہ نش درکولې بلعم بن باعوره دا د بنی اسرائیل یو لوی عظیم عالم تیر شوی دی حتی چې دته اسم اعظم هم یادو د الله رب ذوالجلال نه چې به دعا کوله بالکل ټک پټک به قبلې دله لیکن د کثرت علم باوجود چې خوف خدا نه اغله نجات ورنکو داغه اخیره خاتمه خراب کړه او هغه داغه خاتمه الله پاک په کفر باندې وکړه او صحبت صلحا دا د تا چرته د خوف خدا نه غافل نکی چې زما ناس ته خود صلحا سره ده زما ناس ته خود نیکانو خلقو سره ده زکه وای د پیغمبر علی السلام د صحبت نه د چا افضل صحبت نه د پیغمبر علی السلام په صحبت کې د غوی خاندان ناس ته لیکن څه پیدا ورکړه د صلحا او دغه صحبت صلحا خو خوف خدا لري زکه او ته مقام حاصل دی د غوی په صحبت کې کتو کې ناس ته خوف خدا دی پزله کې نه دغه صحبت هم ګره تعالی وې څه فائدہ نه درکې